جان محمد کاکو په چمن سرحدي ښار کې د سړک پر غاړه ناست استعمالي ګړۍ خرڅوي. دوی وایي چې 18 کاله مخکې د افغانستان د کندهار ولایت څخه پاکستان ته راکډه شوی دی، خو په پاکستان کې په اوس حالاتو کې رواني ګرانۍ د دوی ژوند هم د سختو کړاوونو سره مخامخ کړی دی. ګټه یې لږ ده لیکن مصرفونه یې ډیر دي. په د پاکستان کې ما د اوس داسې حالات نه دی لیدلی، دای مجبوري و دای تنګۍ مې نه دی لیدلی. دا د انسانیت حالات نه دی، دا بالکل دغسې حالات دي چې هر سړی د خپل ځانه بیزاره دی. و بچیان مې دي ولاکه د پیاز لرم. د روان کال پر 2 جون باندې حکومت پاکستان د ډرایو په نامه یو کمپاین د یونیسار او د سپران وزارت په مرسته سرته ورسوي. په هغه کې 1.3 میلیون افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو تصدیق وسو چې دوی پیوار او اس سی کارډونه لري. حکومت پاکستان مخکې ویلي و چې دوی سره 1.4 میلیون افغانان رجسټرډ دي، خو چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې کم افغانان اوسېږي د هغو تعداد صحیح اندازه تر اوسه نه ده لګول شوی، خو هغه هم یونیسار په لکونو کې ښیي. په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدونکي دغه افغانان اوس مهاجر کارډونه هم لري. وایي دوی په پاکستان کې په ازادانه توګه نه یو ځای څخه بل ځای ته سفر کولی شي او نه روزګار کولی شي، د خپلو بچیانو نه نفقه په برابره کړي او نه پر مهاجر کارډ پر چمن پوله تګ او راتګ کولی شي. وروره ارزاني دې جوړې کړي، وروره موږ سره دې کومکونه وکړي، وروره شی نه لرو، وروره یو خو مهاجر یې د وطن اوسو د مهاجر کارډ باندې نه بارډر ته اوښتی سو نه دورې کوټ تللی سو نه څوک موږ مني. موږ درخواست دغه دی چې زموږ سره دې همکاري وشي. ډوډۍ کمه ده، یوه ډوډۍ دي په 40 کالدارې، د شلو ډوډۍ دي په 40 کالدارې، هغه نه برابرېږي. دا وړو غوړي دي مثلا زموږ سره دې همکاري وشي مثلا د مهاجرو سره نه. خو حکومتي چارواکي قانوني اسناد لرونکي افغانانو تنګولو دغه خبرې منلو ته تیار نه دي. د چمن د زدې د پولیسو مشر محمد علي کاسي وویل چې په بلوچستان ایالت کې د روان حالاتو له وجې خپل شناخت ثابتولو کې ناکامه پاتې افغانانو په ضد دوی کاروایی کوي. پر چمن سرحد حکومت پاکستان اوس هم هغه افغانانو ته په پاکستان کې د نن راتګ اجازه ورکوي چې د هغو سره د افغانستان د کندهار ولایت تذکره ورسره وي، خو دغه افغانانو ته یوازې په ضلع چمن کې د اوسېدو اجازه وي. خو دغه افغانان اکثره کراچي سند ته تګ کول غواړي چې هلته بیا د سند پولیس لخوا نیول کیږي. نعمت الله سرحدي، ویو ډیوا، چمن.